لیدعین اصل کې څنګه د یدعا دی چې یدعا دی اول کې لام د تاکید مفتوحه راوړو اخر کې چې دی نون تاکید ثقيله راوړو نون تاکید ثقيله دا د خپل ځان نه مخکې فتحه غواړي د مفرد لفظي په صيغو کې دا د مفرد لفظي صيغه ده او دلته د نون تاکید ثقيله نه مخکې الف دی او الف باندې فتحه ناراضي الف باندې حرکت ناراضي ځکه الف چې دی قابل د حرکت نه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث لام تاکید با نون ثقيله در فعل مستقبل معروف د دعا يدعو باب څخه د صرف کبیر گردانونه ذکر کېدل. په تیر سبق کې مونږ د نفي جحد بلم فعل مضارع معلوم او مجهول گردانونه ذکر کړل. اوس د دې ځنا علامه صاحب د لام تاکید بانون ثقيله معلوم او مجهول گردانونه ذکر کوي. نو علامه صاحب فرمایي بحث لام تاکید بانون ثقيله. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نواخله تر روان سوال تر دې پورې څلور خبرې بیانول دي څلور خبرې ذکر کول دي. اول نمبر خبره د دعا يدعو د باب څخه بدرتا د لام تاکید بانون ثقيله فعل مستقبل معلوم گردان ذکر کی. دوهم نمبر خبره نون تاکیدی ثقيله چې کلا د ناقصو د فعل مضارع معلوم د صيغو په آخر کې ولګولې شي راوړلې شي. نو د دې د وجنه د دې ناقصو د فعل مضارع معلوم په صيغو کې کم تغیرات راځي نو هغه تغیرات وغیرہ بدرته ذکر کی. دریم نمبر خبره د لام تاکید بانون ثقيله فعل مستقبل مجهول گردان بدرته ذکر کی. څلورم نمبر خبره د لام تاکید بانون ثقيله فعل مستقبل مجهول د صيغو د جوړولو طریقه به درته ذکر کی. نو نن سبق په دې څلور خبرو باندې مشتمل دی. دا څلور خبرې پکې ذکر کیږي. اول نمبر خبره په نن سبق کې څه ده؟ اول نمبر خبره دا ده چې د دعا يدعو د باب څخه به درته د لام تاکید بانون ثقيله فعل مستقبل معلوم گردان ذکر کی. نو دا اول نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره. نو دا اول نمبر خبر علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي بحث لام تاکید بانون ثقيله در فعل مستقبل معروف. بحث او گردان د لام تاکید بانون ثقيله د فعل مستقبل معلوم. لا يدعون لا يدعواني لا يدعون لا تدعون لا تدعواني لا يدعوناني لا تدعون لا تدعن لا تدعوناني لا ادعون لا ندعون در صيغه مضارع نهج کې در صحیح. دوهم نمبر خبره څه شوه پنن سبق کې؟ دوهم نمبر خبره پنن سبق کې دا ذکر کوي درته چې نونی تاکیدی ثقيله چې کله د ناقصو د فعل مضارع معلوم د صيغو په آخر کې راوړل شي یا ولګول شي نو د دې د وجنه کوم تغیرات راځي د دې ناقصو په دې صيغو کې نو به درته ذکر کی. نو دا دوهم نمبر خبر علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي در صيغه مضارع نهج کې در صحیح. د دوهم نمبر خبره خلاصه دا ده علامه صاحب فرمایي د ناقصو د فعل مضارع معلوم د صيغو په آخر کې چکلا نونی تاکیدی ثقيله ولګول شي نو پدې کې هغه تغیرات کیږي د دې ناقصو په دې فعل مضارع معلوم په صيغو کې کم تغیرات چې د صحیح د فعل مضارع معلوم په صيغو کې کېدل کوم تغیرات چې د صحیح د فعل مضارع معلوم په صيغو کې کېدل اما غ تغیرات همدل تهم کیږي د نونی تاکیدی ثقيله د لګیدلو او دراوړلو د وجنه د هغې نه علاوه کوم بل تغییر او تبدیل نه کیږي. هلته موږ ویلي وو چې کله د صحیح د فعل مضارع معلوم د صيغو په آخر کې نون تاکید ثقيله راوړلی شي ولګولی شي نو د دې نون تاکید ثقيله د راوړلو د وجې نه د مضارع معلوم چې کومې مفرد لفظي صيغې دي نو
په هغې مفرد لفظي صیغو کې د دې نون تاکید ثقیله نه چې کوم مخکینی حرف وي په هغه باندې به فتحه راوړلی کېږي، په هغه باندې به څه راوړلی کېږي؟ فتحه. چې دا 5 صیغې د مفردي لفظي دي چې یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو، دا 5 صیغې دي. کله چې د دې 5 صیغو په آخر کې نون تاکید ثقیله ولګولی شي نو د دې نون تاکید ثقیله نه چې کوم مخکینی حرف وي نو په هغې باندې به څه راوړلی شي؟ فتحه. او د فعل مضارع معلوم په کومو صیغو کې چې نون اعرابي وي نو هغه نون اعرابي د دې نون تاکید ثقیله د راوړلو د وجې نه څه کېږي؟ حذف کېږي او غورځېږي، چې هغه تقریبا 9 صیغې دي. 4 د تثنیې، 2 صیغې د جمع مذکر غایب او حاضر، 1 صیغه د څه شي؟ واحد مؤنث حاضر. د دې 9 صیغو په آخر کې چې کله نون تاکید ثقیله راوړلی شي نو د دې نون تاکید ثقیله د راوړلو د وجې نه څه غورځېږي؟ د آخر نه نون اعرابي غورځېږي، او ما قبل کم الف چې هغه په خپل حال باندې څه کېږي؟ پاتې کېږي. د تثنیو په صیغو کې الف په خپل حال باندې څه کېږي؟ پاتې کېږي. او بیا کمې د هغه صیغې چې دي د جمع مذکر غایب او حاضر نو هلته چې کله د دې نون تاکید ثقیله ولګولی شي او د دې نون تاکید ثقیله د وجې نه موږ ویلې چې دلته نون اعرابي غورځېږي. نون اعرابي چې کله وغورځېږي بیا اجتماع ساکنین راځي د واو او د نون تاکید ثقیله په منځ کې، ځکه په دې نون تاکید ثقیله کې 2 نونونه دي، اولنی نون ساکن وي، دا حرکت په دوهم دی. نو چې اجتماع ساکنین راځي د واو هم ساکن دی، نون تاکید ثقیله کې اولنی نون هم ساکن دی، نو اجتماع ساکنین د وجې نه واو به حذف کولی شي او ما قبل کومه ضمه چې دا به په خپل حال پرېښودلی شي. او د واحد مؤنث حاضر په صیغه کې په هغې کې چې د اجتماع ساکنین د وجې نه یا حذف کولی شي او د یا نه چې کومه مخکینۍ کسره ده به په خپل حال پرېښودلی شي باقي. او کومې چې باقي 2 صیغې دي چې یو صیغه د جمع مؤنث غایب ده، دوهمه صیغه د جمع مؤنث حاضر. د دې 2 صیغو په آخر کې چې کله نون تاکید ثقیله ولګولی شي نو دلته چې دی دا کم آخر کې نون دی، دا نون د اعرابي نه دی، دا کم نون نه دی، نون اعرابي نه دی. چې نون اعرابي نه دی نو دا د نون تاکید ثقیله د راوړلو د وجې نه دا نه غورځېږي. چې نه غورځېږي نو اوس به د دې نون تاکید ثقیله او د دې نون جمع په منځ کې دا کوم نون چې دی د دې 2 صیغو په آخر کې د جمع مؤنث غایب او د جمع مؤنث حاضر دا نون د جمع دی. نو اوس به د دې نون د جمع او د نون د څه شي؟ د ثقیله د دې دواړو په منځ کې به الف فی فاصله راوړلی کېږي د دې لپاره چې 3 نونونه جمع نشي پر لپسې، اجتماع د 3 نوناتو رای نشي. دغه تغییرات هلته په هغه کې راته د صحیح د مضارع معلوم په صیغو کې کله چې دغې په آخر کې څه ولګولی شي؟ نون تاکید ثقیله. همدغه تغییرات بعینه هم دلته راځي، د دې نه علاوه کمبل تغییر او تبدیل دلته هم راځي. د مفرد لفظي په صیغو کې به څه کېږي؟ د نون تاکید ثقیله نه چې کوم مخکینی حرف دی هغه به مفتوح وي، او کوم صیغو په آخر کې چې نون اعرابي دی هغه به هم دلته غورځېږي د ناقصو په صیغو کې، او کومو 2 صیغو کې چې یو صیغه د جمع مذکر غایب ده او دوهمه جمع مذکر حاضر، د دې 2 صیغو د آخر نه به واو غورځېږي اجتماع ساکنین د وجې نه، او کومه یوه صیغه چې د واحد مؤنث حاضر دغې د آخر نه به یا غورځېږي د اجتماع ساکنین د وجې نه، او کومې باقي 2 صیغې چې دي جمع مؤنث غایب او حاضر یدو په آخر کې چې کله نون تاکید ثقیله ولګولی شي نو د نون د جمع او د نون د تاکید ثقیله په منځ کې الف راوړلی کېږي. او هلته د صحیح د مضارع معلوم په صیغو کې موږ دا خبره هم کړې وه چې په کومو صیغو کې د نون تاکید ثقیله نه مخکې الف راغلی وي نو په هغه صیغو کې به دا نون تاکید ثقیله په خپله څه وي؟ مکسور وي. او په کومو صیغو کې چې د نون تاکید ثقیله نه مخکې الف نه وي راغلی، کوم بل حرف راغلی وي، نو په هغه صیغو کې به دا نون تاکید ثقیله په خپله څه وي؟ مفتوح وي. څه وي؟ مفتوح. او دلته هم همدغه شان دی د دې ناقصو په صیغو کې. په کومو صیغو کې
چې د نون تاکید ثقيله نه مخکې الف وي نو په هغه صيغو کې به د نون تاکید ثقيله په خپله څه وي مکسور لکه لتدعوناني صحیح شو دارنګي ليدعواني لتدعواني ليدعوناني پرې ټولو صيغو کې د نون تاکید ثقيله نه مخکې الف دی نو نون تاکید ثقيله په خپله څه دی مکسور او په کومو صيغو کې چې د نون تاکید ثقيله نه مخکې الف نه وي نو هلته به نون تاکید ثقيله مفتوح وي لکه ليدعن پوه شو نو دا دوام نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي در صيغه مضارع د دې ناقصو د مضارع په صيغو کې نهج کې په هغه طریقه کې در صحیح چې په صحیح کې از نون ثقيله د نون ثقيله د وجنه تغیرات مشد تغیرونه کېدل د دې مضارع په صيغو کې همون تور انجا شدا په همقه طریقې باندې دلته هم د دې ناقصو په فعل مضارع معلوم کې هم شودا تغیرون او تبدیلون شوی دي وبس او فقط کم تغیرات چې الته کې د نون تاکید ثقيله دراوړو د وجنه اما تغیرون هم دلته شوی دي بس ان علاوه کوم بل تغییر او تبدیل نه شي مجهول لا يدعين دریم نمبر خبره څه دریم نمبر خبره دا ذکر کیږي په نن سبق کې چې د عاید اوس خبر درته درامي تاکید باندې ثقيله فعل مستقبل مجهول کردان ذکر کی نو دا دریم نمبر خبر الله صاحب ذکر کوي بده عبارت سره مجهول لا يدعين لا يدعياني گردان درامي تاکید باندې ثقيله فعل مستقبل مجهول لا يدعين لا يدعياني لا يدعون لا تدعين لا تدعياني لا يدعيناني لا تدعون لا تدعين لا تدعيناني لا أدعين لا ندعين لا يدعين درس يدعى بود سرورم نمبر خبره څه شوه سرورم نمبر خبره داوا چې د لامي تاکید بانونی ثقيله فعل مستقبل مجهول د جوړولو طریقه به درته ذکر کی د دې د صيغو د جوړولو څه به درته ذکر کی طریقه نو دا طریقه اوس علامه صاحب درته ذکر کوي دا سرورم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره لا يدعين درس يدعى بود علامه صاحب فرمای لا يدعين دا صيغه چې د واحد مذکر غائب صيغه دا په اصل کې يدعى نو د دې په ابتدا کې مون لام د تاکیدی مفتوحه راوړو او آخر کې نون تاکیدی ثقيله چې کله نون تاکیدی ثقيله راوړو اوس دلته د نون تاکیدی ثقيله نه مخکې الف ده څه شی ده الف ده او مونږ دا خبره مخکې ذکر کړې و چې نون تاکیدی ثقيله دا د خپل ځان نه مخکې فتحه واړي په 15 صيغو کې په څو صيغو کې 15 په 15 صيغو کې د نون تاکید ثقيله نه مخکې څه راځي فتحه چې هغه 15 صيغو ته د مفرد لفظي صيغې ویل کېږي او دا لا يدعين دا د همغه مفرد لفظي صيغو نه ده اوس چې ده آخر کې چې نون تاکید ثقيله راوړو او د دې نه مخکې چې ده د نون تاکید ثقيله نه مخکې الف ده او الف باندې چې ده حرکت ناراضي الف چې ده دا قابل د حرکت نه ده دا حرکت نه قبلي او نون تاکید ثقيله د خپل ځان نه مخکې فتحه واړي په دې 15 صيغو د مفرد لفظي کې چې فتحه واړي او په الف باندې فتحه نه راتله نو مونږه اغه اصل د دې الف راوړو د الف چې د کوم شینه بدل راغلی او اغه واپس راوړو الف بدل د څه شینه راغلی دیانه نو اغه یا واپس څکړه راوړل چې یام راوړل نو دې ته حرکت د څور ک فتحي ورک نو صدر جوړ شو لا يدعى ين پوښوري لا يدعين د جوړولو په طریقه لا يدعين اصل کې څنګه د يدعى دي چې يدعى د اول کې لام د تاکید مفتوحه راوړو اخر کې چې د نون تاکید ثقيله راوړو نون تاکید ثقيله دا د خپل ځان نه مخکې فتحه واړي د مفرد لفظي په صيغو کې دا د مفرد لفظي صيغه ده او دلته د نون تاکید ثقيله نه مخکې الف ده او الف باندې فتحه ناراضي الف باندې حرکت ناراضي ځکه الف چې د قابل د حرکت نه ده چې ناراضي نو دا الف چې د کوم حرف نه بدل راغلی وو د دې الف چې کوم اصلي حرف دی یعنی دا
دا چې د کوم حرف نه بدل راغلی دی هغه حرف مو واپس راوړه هغه حرف څه شی یا هغه یا مو واپس راوړه حرکت د څه ورکړه د فتحې ورکړه همدغه شانتي باقي کې مې څلور صیغې د مفرد لفظي چې دي هغه هم په همدغې طریقې باندې جوړې شوي دي چې سخت نه دی ګورې ورته لیدعین صیغه در اصل یدعا بود په اصل کې یدعو چون کله چې لام تاکید لام د تاکید در اول په اول کې راوړلی شو و نونی ثقیله در آخر نونی ثقیله په آخر کې آوردن راوړلی شو نونی ثقیله فتحه ما قبل خود خواست نونی ثقیله د خپل ځان نه مخکې فتحه غوښتله الف قابل حرکت نه بود الف چې دی دا قابل د حرکت نه و لهذا یا رکی یا لرا کې اصلي الف بود چې هغه اصل د الف و ځکه د الف بدل د چا نه راغلی یا نه راغلی دی واپس اوردن دغه یا چې دا واپس راوړلی شوله و فتحه دادن او د یا د حرکت د فتحې ورکړلی شو لیدعین نشو وقس علیه نو قیاس کا په دې لیدعین صیغې باندې لتدعین صیغه د لتدعین چې دا مفرد لفظي ده دارنګې لودعین لندعین په کومې طریقې چې لیدعین صیغه جوړیږي په همغه طریقې باندې سم جوړیږي لتدعین لودعین نو نننی سبق به مشتمل په څلور خبرو باندې اول نمبر خبره د دعا د باب څخه درته د لام تاکید باندې نون ثقیله فعل مستقبل معلوم ګردان ذکر کړ دوهم نمبر خبره نون تاکید ثقیله چې کله د ناقص او د فعل مضارع معلوم دي صيغو په اخر کې راوړل شي نو د دې د وجنه د ناقص په صيغو کې کوم تغیرات راځي نو هغه درته ذکر کړ دریم نمبر خبره د دعا د باب څخه درته د لام تاکید نونی تقیله فعل مستقبل مجهول گردان ذکر کو څلورم نمبر خبره د دې لام تاکید بانونی تقیله فعل مستقبل مجهول د جوړولو طریقې درته ذکر کړه